په نالیدلو پسې اوښکې 14مه برخه بیا یې زیاته کړه ښه رښتیا درسونه به دې هم درنه پاتې وي ته دې درسونه ووایه زه خدای پامان ومې ویلې خو هغه کومه خبره مخکې دې چې وکړه په خندا شو ویل سبا به خبر شي اوس ښه شپه خدای پامان تلیفون یې بند کړ د هغې له خبرو سره ډاډه شوم څو شیبې د هغې په فکر کې وم بیا نو د سهار لمونځ ته شاکر راباندې غږ وکړ پوهنتون ته لاړو استاد ټولګیوال راغلی و لیکچر یې ورکړ خو زما خیالات د فرشتې په کور کې چکر وهه زړه مې واړه واړه درسونه کول استاد 2 ځلې راباندې غږ وکړ درس ته یې متوجه کولم درسي ساعت مو خلاص شو خو ما 1000 نوټ هم نه و نیولی زه او ذاکر د باندې راووتو شنې ونې او بوټو راته نوې نغمې ویلی تلیفون مې وشرنګېده تلیفون مې وکېږه بلې السلام علیکم اباخې پلار مې چې له ډېره خوشحالۍ یې غږ بند کېده راته یې ویلې هلکه مبارک دې شه دسمال یې راکړ هېڅ مې هم تر خولې راونوته ورته مې ویلې مننه هلکه بیا یې غږ وکړ اوس د خدای مل شه تلیفون یې قطع کړ زکي ته مې ویلې سمدلاسه په ګډا شو ټولګي ته لاړو دریځ ته یې ودرېده لاس یې 2-3 ځلې د دریځ په سر ووهه ټولګیوالو یو مهمه خبره واورئ بیا یې چیغه کړه تاسو ته وایم ټولګیوالو دلته مو رابلم بیا یې داسې ویلې هغه مهمه خبره دا ده چې عبدالرحمن ته یې نن کوژده وکړه ټوله ټولګي کې یو شور جوړ شو ټولو ټولګیوالو مبارکي راکړه خو د شیریني غوښتنه یې هم کوله زکي ورته وعده ورکړه چې سبا ته به له خیره ستاسو ټولو خولې شیریني کړم خو د ځینو ټولګیوالو د میلمستیا ویلې زکي هغوی هم ناهیلي نه کړل اتاق ته ورسېدم موبایل مې راواخیسته لاسونه مې له ډېرې خوشحالۍ لړزېده داسې بې رقمه خوشحالي زړه مې یو رقم درزا درلوده چې بیرته مې په خپلو غوږونو اورېده د فرشتې شمېرې ته په لټولو کې شوم خو شمېره له ما نه ورکوه هغه شمېره چې هیڅکله هم له ذهنه نه پاکېده اوس هر څه لټوم په تلیفون کې مې شمېره نشته شمېره رانه هېره ده عجیبه احساس مې درلوده داسې یو احساس چې هیڅکله مې هم په ژوند کې نه درلوده د ډېرې خواري وروسته مې شمېره پیدا کړه زنګ مې ورته ووهه لږ څه دواړه غلي وو شیبه وروسته مې خوږ غږ تر غوږو شو پرته له سلامه بې اختیاره مې ورته وویلې مبارک شه زما ژوند ته په خیر راغلې پرته له دې چې څه ووایي زیاته یې کړه باید همداسې سره وینو 11 بجې د پارک مخ ته له هندي رکشا ښکته شوم شاوخوا مې وکته څوک نه و زنګ مې ورته ووهه بلې چیرته یې موږ دننه یو ته چیرته یې زه هم د پارک مخ سره یم تلیفون مې پرې کړ دننه لاړم ګورم چې فرشته هغه پخواني ځای کې له خپلې خورلڼې سره ناسته وه روان شوم زما په لیدو دواړه له خپل ځای څخه راولاړې شوې خورلڼې یې د مبارکۍ په ویلو سره مسکۍ شوه ویې ویلې فرشتې زه لږ څه قدم وهم
موږ یې یوازې پرېښودو. فرشتې ته مې وکته. په سترګو کې یې د خوشحالۍ اوښکې ډنډې وې. دا ځل یې غېږ کې ټینګې په غېږ کې ونیولم. ویل یې هېڅ مې باور نه راځي. آیا دا خو به کوم خوب نه وي؟ اوښکې مې ورته پاکې کړې. په تندي مې خوله ورته کېښوده. ورته ومې ویلې نه ګرانې، خوب نه ده، بلکې دا هر څه رښتیا دي. څو شېبې مو یو بل غېږ کې نیولي وو، خو بیا پر څو شېبې مو یو بل په غېږ کې نیولي وو. څو شېبې په چوکۍ باندې ناست وو. لږ څه مو د زړه خواله وکړه. ډېره خوشحاله وه. ویل یې ښه، اوس اجازه راکړه چې ملګرې مې په تمه ده، باید د شپې لپاره تیاری ونیسو. سمه ده، موږ به هم لاړ شو. د ملګرې د لیدو په بهانه راوتې یم. درې واړه له پارک نه راووتو. د سړک پر غاړه موټر چلوونکي ته مې اشاره وکړه. دوی دواړه د رسولو مې ورته وویلې. تر خدای پاماني وروسته دواړه د موټر په وروستي سیټ کې کېناستې دي. موټر چې حرکت وکړ، فرشتې لاس راته پورته کړ. ما هم ورته لاس پورته کړ. زه هم ورپسې په بل موټر کې تر خپل ځایه راغلم. د کوټې ور مې خلاص کړ. زکي راته وویلې چېرته ورک یې؟ موږ تر اوسه ستا په تمه وو. له لوږې مې په خېټه کې سم انقلاب جوړ دی. ټولو وخندل. د ماسپښین لمانځه وروسته مو د سودا اخیستلو لپاره لاړو. ټول په ګډه مو سودا راواخیسته. ټول خوشحاله ښکاره کېده. د شپې میلمستیا ته مو تیاری ونیو. په اطاق کې مو میلمستیا ونیوله. زکي ډیک راواخیسته. ټوله شپه هلکانو ځانونه ورته سم ستړي کړه. په ما خو یې هم لا دوه ځلې ګډه وکړه. سبا پوهنتون ته لاړو. زکي د کیک فرمایش ورکړی و. ټولګي ته چې ورسېدو، زکي تر ما مخکې راغلی و. دري سره نږدې دوه څوکۍ ایښې وې. هلکانو را سره انځورونه واخیسته. زکي زیاته کړه، زه داسې فکر وکړه چې زه د نامزاد یم. زه به در سره کیک ټوټه کړم. د دې خبرو سره ټولو وخندل. یوې ټولګیوالې مې په زکي غږ وکړ، آرایش دې نه دی کړی، داسې ناوې ښه نه ښکاري. دې خبرې سره ټولو په زکي ملنډې شروع کړې. کیک مو تر ټوټه کېدلو وروسته په ټول ټولګیوالو وویشه. د ټولګي تر رخصتېدو وروسته مې مریم مخې ته راغله. عبدالرحمن مبارک باشه، ما خود این روز نبودم. ما مننه ترې وکړه. بلې ټولګیوالې مې هم مبارکي راکړه. چې حرکت یې وکړ، سترګو کې یې اوښکې ډنډې وې. بېرته راوګرځېده. په ژړو غونې غږ یې راته وویلې همیشه خوش باشی. زندگی پر از خوشی را برایت آرزو دارم. سبا مې پلار راته زنګ ووهه چې 2 ورځې وروسته دی د کوژدې مراسم دی. ځان دې ورته تیار کړه. زکي سره خیاط ته لاړم. یوه جوړه جامې مې وکړې. ما ځان دلته تیاروو او کورنۍ مې په وطن کې. ملګرو ته مې هم بلنه ورکړه. د کوژدې ورځ مو ښه په ساتري او خوښي تېره شوه. مازدیګر مو د جلال آباد په لوري حرکت وکړ. په لاره کې موټر لیکه یو ځای روان و. د موټر ښیښې ښکته وې. ټولو کې سندرې لګولې وې. یو نیم موټر به زه چې کوم موټر کې وم رانږدې به شو. د چکچکو شور به یې جوړ کړ. په خوښۍ او شور تر کلي ورسېدو. له موټر نه ښکته کېدو نه وروسته د ټوپکو خولې اسمان ته شوې. له موټر نه چې ښکته شوم، هر یو په وار وار مبارکي راکوله. چا چاکلیټ را باندې شیندل او چا هم زرک. د پښو لاندې مې
ماشومانو شور او ماشور اچولی و، چا چاکلیټ جمعو، چا هم ځان ته پیسې جمعولې. تر ماښام ناوخته دا حال و. کله به خپل کور ته تلم او کله به هم د کاکا کور ته مې د کاکا کور مې د نارینه‌وو لپاره ځانګړی کړی و. د ډوډۍ تر خوړلو وروسته ډۍ کې بیا راوړه، بیا یې ګډه او چکچکې شروع کړې. له نیم ډله ځوانانو سره نږدې ناست وم او له سګرټو یې لوګي پورته کول. شپه هم ښه په خوښۍ او ګډه سبا شوه. زکي او نور ملګري رانه رخصت واخیسته. هغوی د کابل په لوري حرکت وکړ. 2 ورځې نور هم ځینې ملګري او دوستان به راتلل. ویلې به یې چې موږ ناوخته خبر شو یا هم دنده کې وو. ځکه نو زه له زکي نه 3 ورځې وروسته کابل ته راغلم. د کوژدې مو 4 میاشتې وروسته پلار مې او مور مې د یکشنبې په ورځ د فرشتې د کور ته راغلي وو. په سبا یې زنګ راته ووهه. راته یې وویلې موږ خو راتلونکي جمعې په ورځ د واده نیټه وټاکله. پایان.